خوستیو ځوانانو د یووالي ګډ جماعت شي. مونږ ټولو ولایاتو ځوانانو ته دا پیغام لرو چې راشئ د خوستیو ځوانانو تقلید وکړئ. موږ د افغانستان په نورو ولایتونو کې سلامونه ستړي مشي ګرانو ملګرو، هیله دا ده چې روغ اوسئ او د روژې مبارکې شپې ورځې به په تاسو باندې په خوشحالۍ سره تېرېږي. د خوستیو ځوانانو د یووالي ګډ جماعت شي. زرګونه ځوانان راغلي دي او په دې د یووالي په ګډ جماعت کې دلته برخه اخیستله. ځینو ځوانانو سره به هم خبرې اترې کوو او ځینې خوندورې صحنې به هم راخلو تاسو ته به یې ښیو. هیله دا ده چې تر پایه ملتیا وکړئ. یو لوی افطار پارټي جوړه شوې وه یا روژه ماتی تیار شوی و. دا زمونږ د دې ملت د ځوانانو د یووالي غږ و. دا زمونږ په دې وطن کې د امن او د سولې پیغام و. مونږ ټولو ولایاتو ځوانانو ته دا پیغام لرو چې راشئ د خوستیو ځوانانو تقلید وکړئ. په خپل ولایت کې داسې په زرګونو خلک ځوانان راجمع کړي لکه نن چې خوستیو ځوانانو راجمع کړي وو او دلته د 50,000 نه زیات کسان راغلي وو. الحمدلله دا د افغانستان د اسلامي امارت د ښه نظام د امن او د سولې برکت وو چې موږ نن دلته په زرګونو ځوانان راټول شوي دي او په شریکه یې افطار پارټي وکړه. هغه که موږ د ګروپ نه بهر دي او که هغه په خارج کې دي ټولې خپلې مرسته هم یې دغې روژه ماتي دپاره وکړي. موږ سره مالي ځاني ستړیاوې دغه هم سره وکړئ. نو ډېر کوشش همت یې موږ سره په دغه برخه کې باید د افغانستان په هر ولایت کې دغه نوښت رامنځته شي، ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي. ځوانان دي چې وطن